د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د دغې ډلې کابینې ته سپارښتنې کړې دي چې په افغانستان کې د فیسبوک د محدودیتونو او یا بندولو په تړاو یوه طرحه جوړه کړي. یو شمېر خلک وایي چې طالبان غواړي خلک دې پر طالبانو نیوکې ونه کړي. د طالبانو مشر د حکومت کابینې په ځانګړې توګه د مخابراتو او ټکنالوژي او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو ته سپارښتنه کړې ده چې د فیسبوک د محدودولو یا بندولو او په هغه کې د مضر مطالبو د بندولو یوه طرحه تیاره کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین حیات الله مهاجر فراهي د طالبانو د مشر لخوا دغه سپارښتنه تایید کړې او ویلي دي چې دا د طرحې او وړاندیزونو په سطحه کې ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو پر نشراتو یو لړ محدودیتونه لګولي دي. په حاضر وخت کې د افغانستان خلک خپلې نیوکې او نظرونه تر ډیره د ټولنیزو رسنیو په تیره د فیسبوک له لارې شریکوي. د خلکو په خبره په اوس وخت کې د لرو پرتو سیمو او کلیوالو اوسیدونکي هم فیسبوک ته لاسرسی لري او له دې لارې له پیښو ځانونه خبر